آمدیم به ولسوالی نامدار و مشهور ولایت بلخ، ولسوالی چاربولک. اون اونجا است جایی که دکانات جدید ساخته شده و اکثریت مردم همین ولسوالی هم امروز تشریف آوردن. با ما شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم با ختم خیرات. امروز رسما همداوست چاربولک ولسوالی له مخاور سره دلته شتون لرو. دویم د نننۍ پرانیست غونډې لپاره راغلی و. د حاجي صاحب تر څنګ ولاړ یم. نو دی واخیستل دا بل علاج نه لري په چاربولک کې صاحب د چارای کې ودرو چې چارمغز شي په دې د چاربولک نوم باندې کېښوی. در راست چې زده کړې مو چېرته کړې؟ تقریبا ما خپله پیدایش پاکستان کې شوی ده، نو ابتدایي زده کړې او لوړې زده کړې ټولې مو پاکستان کې کړې. دغه ځای هم پرانیستی له خیره دا د اوسېدل دلته یو کلینیک جوړ کړی د خلکو لپاره، یعنې دغه چهارسرکه ده داسې تر هراته. عملا ستاسو مسؤلیت د الټراساوند بخش کې دی که نور بخش کې دی؟ موږ خپل داخله مریضان هم ګورو، ولې اصلي بخش دلته اوس فعلا لپاره الټراساوند دی. په کمینو کې زخمیان سول تقریبا تعداد تر 350 کسانو پورې چې لیست له خپل ډاکټر صاحب سره سته. تاسې خپل عملا لیدلی سئ. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مسار مایک و صفحه فیسبوک مسار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساغزی هستم، باز هم در خدمت شما هستیم. آمدیم به ولسوالی نامدار و مشهور ولایت بلخ، ولسوالی چاربولک. ما اولین بار است که تا اینجا میم و بعد از او تا حال نرفتیم و امروز هم نمیرم، به خاطر که در همین چهار سرک او طرف سرک خامه را مد نظر بگیریم. چهار سرک میشه، اگر سه سرک میگفتم مزار جان چاربولک و سرک خامه مد نظر بگیریم، چهار سرکی بلخ میشه. جایی که سهولت برای یک هموطن ما آماده می شود، به بهره برداری سپرده می شود، در اختیارشان قرار گرفته می شود. من حتما اونجا خودم می رسانم. یک هموطن عزیز ما، یک برادر عزیز ما در اینجا سرمایه گذاری هنگفتی را کرده و یک سهولت را به مردم ولسوالی چاربولک مهیا ساخته. خب یکی چی است؟ اون اونجا است جایی که دکانات جدید ساخته شده و اکثریت مردم همین ولسوالی هم امروز تشریف آوردن. با ما شما شکر الحمدلله مسلمان هستیم با ختم خیرات. امروز رسما به بهره برداری سپرده میشه و ازشان استفاده میشه و در اختیار هموطنان عزیز ما، در اختیار خصوصا مردم ولسوالی چاربولک قرار میده. خب یکی چی است؟ میریم آنجا با مسئولش صحبت میکنیم. امی مطل است، میگه نان نخورده جنگ نمیشه. بیاین که اول یک نان بخوریم بخیر، بعد از او باز امروز شما خیلی کار داریم. با ما باشید، این گزارش ما گزارش کاملا متفاوت خواهد بود. میریم بخیر. همداوست چاربولک ولسوالی له مخاور سره دلته شتون لرو. دویم د نننۍ پرانیست غونډې لپاره راغلی و. د حاجي صاحب تر څنګ ولاړ یم. غواړم د نننۍ پرانیست غونډې په هکله د ده نظر هم راواخلم. حاجي صاحب محترم سلام علیکم، ستړی مه سې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر اوسې. سلامت اوسې. زما نوم قاري سردار محمد ده، د دې چاربولک د کلي یم. نواری دی کونه چاربولک مو کلی دی. نو دلته ژوند کوې؟ دلته ژوند کوم. دا ډاکټر صاحب پیژنې؟ ډاکټر صاحب مو وراره دی. وراره دی؟ وراره دی. څومره خوشحاله چې دغسې یو ځای مجهز ځای جوړ کړی دی د خلکو د اسانتیاو لپاره. دوغنه خوشحاله وي ډاکټر صاحب، دوغنه خدمت په زیګ خلک هم دا د شاید حال ولاړ دي. نو اته لس کاله په ډیرو سختو شرایطو کې د افغانستان شرایطو تاسو ته ګوره معلوم دي. بالکل. چې دی له بلخ راتلی هلته ژوند کوئ او له هغه ځایه بیا کور ته راتلی، نو دونه خدمتونه یې کړي دا د درواغو خبر نه ده چې یو زه ووایم. دا ټول انشاءالله دغه د زیګ خلک سپین ږیري مخور څه راغلي دي. نو دا درته وایم اته کاله له دې مسلمانانو سره تېر کړو، خدمتونه
هر پرېکس سوی دی صاحبه که زخمي و که مریض و د ډاکټر خو یې دغه کار دا مسؤلیت دی چې هر څوک ورته راشي درته وایم دی بې خدمت کوي اول تر اخر نو بیا مې ورته وویل چې دغلته راسه اوس خو انشاءالله کراري ده امنیت ده ولسوالي د چاربولک دا مسیر دی لسې تر هراته پورې داسې تر بلخشانه پورې داسې تر کابل پورې نو دلته به بس بېغمه دلته یو کلینیک جوړ کړي لپاره د مؤمنانو مسلمانانو او د چاربولک او د ټول افغانستان د مؤمنانو لپاره خصوصا خدای مکړه خدای دې مریض نه پیدا کړي که یو عاجل مریض مثلا چاربولک ولسوالۍ کې پیدا سي هېڅ اړتیا نشته چې تاسې ښار ته بوځئ همدلته ډاکټر صاحب ته راوړئ بلکل دا ګوره دغه شاوخوا ټول دا کلي پراته دي مثلا دا ګوره چارایي چار سرکای چاربولک او یو سوال حاجي صاحب دا چاربولک ته ولې چاربولک وایي چاربولک په یو وخت کې د سپین ږیرو کیسه کوله ولې یو سړی وینې چاربولک خو دلته دا ځای نه دا ولسوالۍ په ځای کې یو سړی نیولی په غلا نو یو وار یې نیولی حکومت خو څه کړ بیا اخر سپین ږیري داسې راټول شو لکه دا متنفسین راټول دي نو دی واخیستل دا بل علاج نه لري په چاربولک کې صاحب د چارایي کې ودرو چې چارماری سي په دې د چاربولک نوم باندې کېښوئ واه 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 ډېره مننه سلامت اوسئ حاجي صاحب کور مو ودان خیر خدای دې روغ صحت درته نصیب هر کړي وخت مو مونږ په خدمت کې یو سلامت کور ودان سلامت اوسئ د داسې کس سره شتون لرم چې کلونه یې د دغه ولسوالۍ خلکو ته خدمت کړی دی دا چې ډاکټر صاحب چیرې زده کړې کړې دي په کوم بخش کې تخصص لري راځي د ده نه به واورو جناب ډاکټر صاحب سلام علیکم ستړی مست جوړ په خیر صحتمند خیر خیرت سلامت مننه کور ودان کېدای شي ځان معرفي کړي ډاکټر جاوید یم د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی یم تقریبا له 12 کاله کېږي چې دلته خدمت کوم خلکو ته اوس مو دا نوی کلینیک افتتاح کړی دی مبارک درته وایم سلامت اوسئ د صرافای کلینیک صرافای چاربولک نو خپل مسؤلیت لا نور زیات خدمت وکړو په دې عرصه کې تاسو مو راوغوښتلی چې تاسو راغلي یاست موږ ته نن مو د قرآن کریم ختم پروګرام نیولی و نو انشاءالله په آینده کې د خدای پاک وکړي چې خلکو ته خدمت وکولی شي مننه کور ودان دا راته وایاست چې زده کړې مو چېرته کړې تقریبا ما خپله پیدایش پاکستان کې شوی ده نو ابتدایي زده کړې او لوړې زده کړې ټولې مو پاکستان کې کړې کوم بخش کې مو تخصص اخیستی داخلي عمومي کې تر اوسه پورې مالج تخصص مو نه ده کړی څو کال کېږي عملا کار کوي عملي خو تقریبا 4-5 کاله مو پاکستان کې کار کړی ده او یو 4 کاله مو چاربولک کې کار کړی دی 9 کاله مو د چاربولک ولسوالۍ زیګزیګ کلینیک کار کړی دی چې مجاهدینو ته مو کار کړی دی په بخش کې مو تقریبا په ډېرو سختو شرایطو کې 300 زخمیانو ته تداوي کړې دي جراحي بخش کې نو 9 کاله ما هلته کار کړی اوس مو تصمیم ونیو چې خلکو ته خدمت دلته وکړو څه اسانتیاوې په دغه کلینیک کې چې تاسو نن پرانیستئ خلکو ته شتون لري مننه ژوندی اوس چې مو کلینیک خو تر اوسه پورې ابتدا شوی هم نه دی یوازې مو د قرآن کریم ختم پروګرام نیولی و نو په آینده کې پلان لرو چې په هغه کې داخلي عمومي ده او ماشومانو څنګه ده اورتوپیدي ده او د غاښو څنګه ده ولادي نسایي څنګه ده ځکه چې تاسو لاندې جریان ولرئ چې موږ کار جریان لرو لاندې جریان لري چې کارګرو کار کوي بلکل او په آینده کې انشاءالله تعالی دغو بخشو لپاره د ولس لپاره 24 ساعت خدمت کولو هوډ لرو نو انشاءالله تعالی که خدای کول د ولس په ملګرتیا باندې ستاسو ولسونه ټول ولسونه ستاسو مصاحبه وکړل راځي ولې مو له خدماتو نه نو کوم کارونه چې قانوني کارونه دي هغه هم یو مراحل ته رسېدلي دي او تر اوسه پورې ترسره شوي نه دي ډېره مننه د یو ځوان په صفت په تاسو غوندې ځوانانو باندې ویاړو چې د خلکو خدمت کوي او د خلکو رضایت هم د خلکو د خولې نه واورېدئ چې څومره ستاسو ناراضي وه تاسو ښه راغلاست سلامت کور ودان په عزت اوسئ جوړ اوسئ خیر اوسئ
د حاجي صاحب تر څنګ ناست یم دی هم د ډاکټر صاحب څنګه راغلی دی راځئ چې څو دقیقې له ده سره هم خبرې وکړو حاجي صاحب محترم سلام علیکم ستړی مه سئ وعلیکم السلام ستړی مه سئ څنګه ښې جوړې شکر سلامت اوسئ کور ودان نوم حاجي صاحب نوم حاجي امیر محمد د سلیمان خیلو د نواري د کونه چاربلک د کلي یم دلته د ډاکټر صاحب څنګه راغلی یاست ډاکټر صاحب سره راغلي دغلتې او معاینات تر څه وکړه که څنګه معاینات یې هم راته وکوله د زما د لاس وینه وایستله شکر و چربي د وینې دا ټول وکتله اوس یې هلته چیکي یې اوس یې چیکوي و ډاکټر صاحب څو کاله کېږي پېژنئ ډاکټر صاحب 12 کاله کې 8 کاله په زیګزیګ کې عمر تیر کړ په کلینیک کې چې د مجاهدینو د طالبانو زخمیان او مریضان ټول د تداوي کوله او د خپل د کلی مریضان هم تداوي کوله څنګه خلکو ته ښه رسیدګي کوله خلکو ته ډېر رسیدګي کوله شو د کول چې زه دغه ځای نه ځان تبدیله کړم یعنې زه په جریان کې وم چې عالم خیلو ته ولاړ سم نو ډېر په عذاب هلته په سختو شرایطو کې هلته ژوند کولی چې یو کلي بلې کلي ته تګ نه سو کېدلی په دغسې شرایطو کې د هلته ژوند کولی نو ډېر زحمتونه ایستلي دي او خلکو ته ډېر خدمتونه کړي دي نو اوس یې الحمدلله دا د اوس یې دلته یو کلینیک جوړ کړی د خلکو لپاره یعنې دغه چهارسرکه د داسې تر هراته او داسې تر بدخشان او تر سالنګه دا ټول دغه سړک تللی ده نو کولی شي اوس یې دغلته یو عاجل ضرورت مریض پیدا شي خدای مطلب دلته ډاکټر ته راځي مراجعه کوي ډاکټر ته راځي او د خپله تداوي کوي تاسو ته عاجله شفا غواړم خدای دې عاجله روغتیا درته نصیب کړي حاجي صاحب محترم جوړ اوسې چې له موږ سره دې مصاحبه وکړه قربان دې سم ژوندی تاسو خو زموږ په زړه یاست موږ په تاسو ویاړو سلامت اوسئ ژوندی اوسئ کور ودان په عزت اوسئ جوړ اوسئ خیر اوسئ دا ځوان چې په تصویر کې ویني عملاً په هغه وخت کې د مجاهدینو تر څنګ خامخا ولاړ و خامخا د ده خدمتونه به یې لیدلي راځئ د ده سره هم څو دقیقې خبرې وکړو السلام علیکم ستړی مه سئ وعلیکم السلام ستړی مه سئ ښه خو یې په خیر وروره الحمدلله سلامت اوسئ مننه کور ودان نوم نوم مې امیرګل عمري عمري صاحب څو کال کې شي د اسلامي امارت تر چوکاټ لاندې یا تر سیوري لاندې کار کوي تقریبا د سقوط او د فتح له مخه 9 کاله مخکې 9 کاله مخکې چې له مجاهدینو سره وو په کوم ځای کې مو ډېر فعالیت کوئ لکه بلخ ولایت سرپل ولایت دغسې بلخ ولایت کې مختلفې ولسوالۍ سرپل ولایت کې مو ولسوالۍ ته تللي واست سید آباد سید آباد او سید آباد تللي زموږ کلي ته تللی سید آباد تللي او مغلجر سیمې کې هلته مو عملیاتونه ترسره کړي دي بادغیس لالا خو پېژنې او بادغیس لالا پېژنم بادغیس لالا په جې باندې مو ډوډۍ خوړلې د شپې مو کړي دي تللي ښه یو بل ملا کبیر ورته وایي هغه هم پېژني او پېژني ښه دا راته وایاست چې کله چې تاسو دلته فعالیت ته روښتئ د ډاکټر صاحب چې خدمتونه کول تاسو لیدلي وست څنګه وو فعالیتونه ډاکټر صاحب محترم خو موږ له ډېره وخته پېژنو او بعد له فتح یقینا موږ نه یو ورته راغلي او د فتح له مخه موږ ډېر ښه تعلقات سره درلود کله چې به د موږ ملګري زخمیان سوله ډرون وویستله یا به په کمینو کې زخمیان سوله تقریبا تعداد یې تر 350 کسانو پورې چې لیس له خپل ډاکټر صاحب سره سته تاسې خپل عملاً لیدلی سئ چې دوی عملیات کړی ده کوم زخمیانو نه چرې ایستلې دي رسیدګي ورته کړې ده په ډېرو سختو شرایطو کې چې په سر به مو تایرې ګرځېدلې او موږ به ده ته زخمیان یا په زرنج یا په موټر کې یا په موټرسایکل په ډېرو سختو شرایطو کې د ملکیانو په لاس به مو ورته ورولېږله تا داسې وخت راغلی ده دوی اجرات کړی ده ډېر ښه خدمت یې کړی اوس خو فتح راغلی ده تاسو باید ونازوئ نو اوس خو موږ نازوو یقینا دی اوس هم زیګزیګ کې و د چاربلک ولسوالۍ زیګزیګ سیمه کې و اوس یې وغوښتل چې چاربلک د ولسوالۍ چارسرک په سر باندې عمومي سړک باندې د شبرغانو د مزار عمومي سړک په سر باندې دلته دوی یو کلینیک افتتاح کوي نو اوس دلته موږ هم خوشحاله سو چې دا د چاربلک د ولسوالۍ زړه ده دلته به د ټول ولسوالۍ خلک راځي دلته به خپله دوا اخلي خپل مریضین به راولي مریضانو ته به دوی رسیدګي کوي انشاءالله ډاکټر صاحب کې څه خبره نه څه په ډاکټر صاحب باندې موږ ټول ویاړو ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ مننه په عزت اوسئ خیر اوسئ
د یو بل ځوان سره چې عملا دلته کار کوي د خلکو په چوپړ کې دی راسي د ده څخه مې یو نظر راواخلو. سلام علیکم، ستړي مه سئ. ښه راغلاست. سلامت، کور ودان. نوم مو؟ خالق داد. خالق داد. زده کړې مو چېرته کړي؟ زده کړې ابتدا که مکتب درته ووایي له پاکستان نه شروع شوې ده او اووه کاله مو هلته مکتب پاکستان کې ولی. نور تحصیلات مو مکتب هم دلته وطن کې شوي دي او خپله اریا پوهنتون نه فارغ یم. بعد له هغه 6 میاشتې هند ته تللي یو 6 میاشتې عملي زده کړې مو هلته کړې دي او خپله دلته هم الټراساونډ بخش کې مو زده کړې کړې دي او خپله عملا ستاسو مسؤلیت د الټراساونډ بخش کې دی که یا نور بخش کې هم دی؟ موږ خپله داخله مریضان هم ګورو ولې اصلي بخش دلته اوس فعلا لپاره الټراساونډ دی. 6 میاشتې هند چې لاړاست په کوم بخش کې مو هلته زده کړې؟ هلته هغوی څو ابزرویشن پروګرام یعنی موږ خپله ابزرور وو. هلته د سټاج دوره مو مختلف بخشو کې شوي دي ټولو بخشو کې ولی بیرته چې دلته وطن ته راغلي دلته بیا خاص الټراساوند کې تجربه خاص تجربه عملا څو کاله کېږي چې کار کوي؟ 2 کاله تجربه په الټراساوند کې ده. اوس په دغه کلینیک کې یاست دلته؟ اوس دلته سراپاک دی سراپاک کې همکاري ورسره کوي. سلامت، کور ودان. ډېره مننه، عزت اوسه. د ډاکټر صاحب څخه او هغه کسان چې د ټولنې په خدمت کې دي د ټولنې په ښېګڼه کې تل ونډه اخلي مننه کوم. تاسو ولیدل چې خلک هم څومره ترېنه رضایت درلود دی او اوس هم د چاربلک ولسوالۍ په دغه چارسرکۍ باندې دلته یو کلینیک جوړ کړی چې نن فقط ختم قرآنو او ځینې دوستانو مخور سپین ږیري کسان یې راټول کړي وو. خدای دا اقدام ورته نیک مبارک کړي او خدای دې هڅه وکړي چې نور هم لا وځلیږي او هغه نور موضوعات چې یاد کړه هغه هم دلته په رسمي ډول فعالیت شروع کړي. له تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې زموږ نننی رپورټ فقط هغه لومړي سر کې په دري ژبو و. نن ځکه چې دا مو د دې لپاره په پښتو راواخیسته چې دې ولسوالۍ ټول خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. پښتو ژبه او دري ژبه زموږ ملي ژبې دي، دواړو ته احترام لرم او دواړې راباندې خوږې لګېږي. او بیا تر څنګ یې ازبکي ژبه که چېرته ضرورت شي په داسې ځای کې چې ازبک نشینه وي هلته به موږ پر ازبکي ژبه هم خامخا خبرې کوو لکه څنګه چې د تورستانو سره کله کله په انګلیسي یا انګریزي باندې هم خبرې کوو. تاسو په لوی پاک خدای سپارم تر بیا چې زه حیات الله اسحاق زی ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د خدای په امان.